د هندوستان ملي لوبډلې پخوانی نامتو کرکټر سچن ټنډولکر په خپله ټویټر پاڼه د افغان کرکټ ملي لوبډلې مشر راشد خان ته څه لیکلي او څه وړاندوینه یې ورته کړې د راځو په دغه ویډیو کې معلومات درکوو. خو که هر چا زموږ افغان ټیپس چینل نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی نامتو کرکټر سچن ټنډولکر په خپله ټویټر پاڼه د افغان کرکټ ملي لوبډلو مشر راشد خان ته د کلیزې مبارکي وړاندې کړه. نوموړي لیکلي کلیزې ټولې نوې پیلېدونکې وي، نوی کال د خوښیو ډک او تا ته دې کلیزه مبارک وي. د یادونې وړ ده چې پرون په همدې ورځ د راشد خان 20مه کلیزه یا د زوکړې ورځ وه چې د نړۍ بېلابېلو برخو څخه د هغه مینوالو او همدا شان مشهورو لوبغاړو نوموړي ته د کلیزې مبارکي ویلې وه. راشد خان چې په ډیر کم وخت کې ملي لوبډلې ته راغی، په ډیر کم وخت کې په دې وتوانید چې په خپل ګوګلیتوب اچونې سره په نړۍ کې شهرت ترلاسه کړي. راشد خان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو مهم لوبغاړی شمیرل کېږي. نوموړي تر دې دمه په ټیسټ کرکټ کې 20 ویکټې په یو ورځنیو لوبو کې 131 او په شلاوریزو سیالیو کې 9 ویکټې اخیستې دي. د انګلستان په کوربتوب د 2019 کال نړیوال پنساوریز جام کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د خرابو کارکردګیو وروسته افغانستان کرکټ بورډ د ټولو فارمټونو لپاره راشد خان د ملي لوبډلې د نوي کپتان په توګه په دنده وګماره. د نوموړي په مشرۍ کې افغانستان تر اوسه ښې لوبې روانې کړي او د ده تر رهبرۍ لاندې افغانستان وکولی شول چې په ټیسټ لوبه کې بنګلادیش ته په خپل کور کې دننه د 240 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړې. راشد خان په یاده ټیسټ لوبه کې ټول ټال 11 ویکټې او 50 په وهلو سره د پاکستان پخوانی لوبغاړي او د پاکستان اوسني صدر اعظم عمران خان د اوږدې مودې ریکارډ ته د پای ټکی کېښود. بنګلادیش ته په ټیسټ کرکټ کې د ماتې ورکولو وروسته راشد خان په نړۍ کې لومړی لوبغاړی وشمیرل شو چې په کم عمر کې د لوبډلې مشري ترسره کوي او همدا شان لومړی بریا هم خپلوي. د بنګلادیش په وړاندې په ټیسټ لوبه کې د بریا سره افغانستان وکولی شول چې د اسټرالیا سره هغه ریکارډ هم برابر کړي چې په کمو لوبو کې زیاتې بریاوې خپلې کړې وي. ګرانو کتونکو کوم ویډیو خوښه شوې وي لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. مننه.